ودرڅه غیر چاپیره وګورم در باندې اولالا دې ته وایي څه ځای شریاس کې درې کومې غټې کمپنیانې دي مثلا د برج خلیفه او دا غټ غټ بلډینګونه څه جوړی دا د ایمار ولدي او بل چا ولدي ایمار شو ډینیوب شو او عزیزي شو هغه دوه انډیان دي او یو موږ افغانان پکې شته دی ماشاءالله ښه یخني ټایم کې او هغه خلک څه په اروپا کې دي یخني ټایم کې دوبۍ بهترین ځای دی ځکه وروره بلجیم او فرانسې او هولند او وروره دې ځایونو کې یخني ټایم کې منفي درجې وي دلته ښایسته راشه وروره همغه 20 درجې خوښه به وي حتما 20-25 درجې ټول کال لیټونه په چلنېدو به نه شو ښه اوس مناظره وګورئ غیر چاپېره سلامونه دوستانو د فضل بلاګ ته یو ځل بیا په خیر راغلی دا سړی ډېر مینه ناک دی ښه روجان دې سره زه بېګا میلاو شوم نو شپې څو بجې میلاو شو 1 بجې خواشه که نه 2:30 وي ښه 2:30 بجې موږ میلاو شو نو سبا تر 5:30 بجو پورې کیسې وکړې که نه نو سهار 5:30 بجو پورې موږ کیسې وکړې دا خپله دی د ثوابۍ نه خو بس دوبۍ کې اوسېږي نو دلته ماشاءالله خپل کار مارم دی که نه نو بس اوس چیرته د روان کړم چکر ته جمیره بیچ ته او دغه ته مرینا واک ښه جمیره بیچ او مرینا واک دلته به ځو راسره اوسئ دوستانو د دوبۍ مرینا ته راغلی یم دومره یو ښایسته څه پوښتنه مه کوه نو اخوا هم ګورې غټ غټ بلډینګونه دي دخوا هم ګورې غټ غټ بلډینګونه دي او منځ کې وروره ښه صفا سوتره اوبه ودرڅه غیر چاپیرې وګورم در باندې اولالا دې ته وایي څه ځای یاره رؤفه دې سړي مزې وکړي څه داسې ځایونو کې اوسېږي نه دا خو د دوبۍ رزیډنټ نه چې تپوس وکړي نو ډېر خامیان دي که نه ګرمي ده بس ګرمۍ کې پاخه شو دا روجان وایي که نه څه ته ډېر ښه وخت کې راغلی یې که نه ځکه څه دلته دومره ډېر زیات رش نشته دا رستورانتونه غټ غټ رستورانتونه وایي دې باندې خلک هم وی ډیر زیات را شو نن خو خالي دی او شاید وروسته ډک شي د قدم کې خودو ځای نه دلته که نه قدم کې خودو دا اوس داسې ده چې دوبۍ پته نشته د بزنس لحاظ نه مخته روانه ده او ډیر زیات ډاونفال سټارټ شوی دی د دوبۍ پته نشته چې دا ولې او ټورست بیخي ختم شوی دی کورونا نه بعد لږ کم شو که نه شاید کورونا نه بعد لږ شو هغه صحیح ده خو لکه اوس خو ډېر زیات ایکسټریم شو اوس ډېر اوس زمونږ هم بزنس دي که نه زمونږ ته هم پته لګي دا ده چې د هر شیز بزنس خراب دی دا رستورانټ چې دي ډېر غټ غټ رنټونه پې کوي دا چې دی اوس خالي ناست دي نو اوبیسلی دی به اوس ورو ورو بندوي که دا حالات سم نه شو د دوبۍ نو what a nerd چیا what a کاکا نه دا ونه بیا کاکا کوم خیر دی یاره دې سړي راته لږ پام غلط کړه خوا دې خوا کوم نو خبر هم دې پورې کوله وایي دوبۍ اخري وختونو کې بزنس د لحاظه لږ ډاون شوی دی خپله ملګري مو دوکان دی د موبایلونو والا نو وجه یې لا موږ ته معلومات نشته نو که تاسو ته وي حتما ماته کمنټ کې ولیکئ څه وجه یې ده که څنګه بلکل همداسې ده نیم ساعت 40 دقیقو کې به لږ تیاره کېږي بېرته دې ځایونو ته وګوره دومره ښایسته اوهو زه هم څه بس همدلته وروره ټینټ واچوم همدلته ورته واړم خلاصه که نه والله ډېر ښایسته دی ما خو ډېر خوښېږي ډېر خو ستا ډېر خوښ شو ده که نه ما ډېر خوښ شو داسې ځای ما بس پرېږده وروره زه بس دلته ګرځم وروره وای بیچ کیسه خلی ولی شوه دی زه بیچ ته بوتلم ښه خو ګورو وخت ویلاو شو خو تیارې کې به بیا هغه دومره خوند نه کوي کوي به یاره تیارې کې به داسې که نه وي که نه څه ووایم دا سنسیټ و نو زما ویمې لږ ډېر خو به سوا ګورې تا وې دلته راځم دلته وګورئ که نه دوستانو د چا پرسنل یاټ ته نن پارټي ده اوفو یاټ خو وګوره داسې یو فینسي دی داسې یو فینسي دی وګوره دا یاټ ښه وګورئ دا یاټ ډېر
او کومه پارټي مارټي ده نو ګوره غیر چاپیره د یو بل شی ما نوټس کړی دوستانو دې سړي ته به معلومات ډېر وي ښه یو بل شی ما نوټس کړی روف جانه څه دوبۍ کې د ایم آر کمپنۍ والا ډېر زیات بلډینګونه جوړ کړي دي دلته کې یو څو لکه کمپنیان دي ډینیوب دی هغه انډین رضوان ساجن دی ډینیوب کمپنی دا هغه ده ایم آر چې ده که نه دا تقریبا که زه غلط نیم دا یو انډین ملواری دی دا تقریبا دا هغه ده ایم آر د انډین والا ده ډینیوب هم د انډین ده او بل چې دی عزیزي ده هغه د افغاني ده عزیز هم ډېر په ټاپ دی نو لکه دا درې کمپنیانې دي چې دي که نه دا هر ځای کې به ته دا وینې په د ایکسپنسیو لګژري پورش ایریاز کې درې کومې غټې کمپنیانې دي مثلا د برج خلیفه او دا غټ غټ بلډینګونه څه جوړوي دا د ایم آر والا دي او بل چا والا دي ایم آر شو ډینیوب شو او عزیزي شو هغه دوه انډیان دي او یو موږ افغانۍ هم پکې شته دی ماشاءالله ښه ماشاءالله عزیزي نو والا موږ خلک هم داسې ځینې ځایونو کې رسېدلي دي څه نور دي هم خدای ورسوي والا ډېر ښایسته ښایسته بلډینګونه جوړ کړي دي که نه وګوره دا دوبۍ انفراسټرکچر ته څه زه وګورم حیران پاتې شم ورته حیران پاتې شم دا ښه دوستانو دا مخکې وګورئ که نه 1 2 3 4 5 شپږ 8 لس چاته بلډینګ په 2 پایو ودرولی دی په 2 پایو باندې ښیم یې درته ښه وګورئ څومره غټ مسافۍ منځ کې ده دا وګورئ ښه 1 2 دلته وړی 2 پایې دي دا نور ټول بلډینګ یې وروره هغلته یې هغه کړی دی خو دا ټول یې په همدې 2 باندې ودرولی دی څه سیزن کې راشي ډیر زیات ډک وي دلته او کومه میاشت ښه ده چکر دپاره څه لږ موسم چکر دپاره به زه تاسو ته دا ووایم ټو بي ویري اونسټ چې زه خپله کله راغلم نو ما لکه چې خلکو واورېدل چې دوبۍ کې ګرمي وي هغه ما ونه کته زه کومو میاشتو کې زه راغلی وم د اګست په اینډ کې بس تقریبا زه 1 سپتمبر لکه 1 ډیټ باندې راغلم د سپتمبر نه چې راتلم ورو موسم ښه کېدو خو بس بیا د فیبروري مارچ نه پس دغه هیوي سنو دغه چو شو رین دا دی کله چې کله باران نه کیږي که نه نو دی آرټیفیشل رین کوي دی چې دی که نه په کلاوډز باندې دغه کوي لکه دغه وکړي دی آرټیفیشل باران وکړي نو لاست ټایم چې دی کوم باران وکړو نو هغه ډېر زیات تباهي وکړه دوبۍ کې نو هغې نه پس دی یېرېدلي دي نو اوس دی باران ته لاس نه اچي نو بس لکه دا ده چې دا ګرمي دومره نشته په دوبۍ کې 3 میاشتې خو بیا هم د پاکستان د افغانستان خو ماشاءالله یخ ځای دی خو بس باقي د پاکستان شو لکه د دې ځای نه بیا هم لکه ګرمي گزاره کوي دا غزه ګرمي خو بیخي خوش کوي سړی خرابوي هغه نور کې چې وځي که نه نو بېهوشي لکه خامخا ډیهایډریټ کېږي به دلته کې داسې ده چې هر ځای کې اے سی دی او ګرمي هم دومره زیاته نه بس تقریبا بس د اګست په اینډ کې به انشاءالله ګرمي خلاصي بس د هغې نه پس چې بیا کله هم راځي او بل دا ده چې دوبۍ کې لکه داسې ځایونه دي ګلوبل ویلیج شو باقي دا شو چې ستاسو د ټورست دپاره ډېر ښکلي ځایونه دي نو ګلوبل ویلیج اوس بند دی هغه به 6 میاشتې بیرته لکه 6 میاشتې بعد به خلاصېږي نو هغه اکه ټایم په دې یخني ټایم کې چې راشي نو بیا ډېر ښه دی دوبۍ هر ټایم سړی ګرځېدی شي یخني ټایم کې او هغه خلک څه په اروپا کې دي یخني ټایم کې دوبۍ بهترین ځای دی ځکه وروره بلجیم او فرانسې او هولند او وروره دې ځایونو کې یخني ټایم کې منفي درجې وي دلته ښایسته راشه وروره همغه 20 درجې خواشه به وي حتما 15 درجې ټول کال نو دې ته وایي څه د چکر ځای بیا ښه دلته هم ګیر چاپېره وګورم در باندې دا وګورئ که نه دې نه بعد دلته د بره بلډینګونو کې به افیسونه هم ډېر وي خو خلک هم ډېر اوسېږي که نه دا چې دی که نه افیسونه هم دي دلته صحیح ده خو دلته کې زیاتر دا څوک چې بزنس کوي که نه زیاتر دلته کې رشینز امریکنز او لکه دا کم چې د دې د چا کرنسي چې مطلب ډېر اوچته ده یورو شو یو اس ډي شوه لکه دا ډالر شو یورو شو دا نورې غټې کرنسیانې شوې نو دلته کې ټول زیاتر خلک هغه اوسېږي نو دلته چې تاسو کله راشئ که نه تاسو به زیاتر به یا تاسو رشین وینئ یا به امریکنز وینئ لکه دلته زیاتر دی اوسېږي آفرین
نو خلاصه دا د څار چا سره پیسې ډېرې وي هماغه دې ساختمانونو کې اوسېږي او دې ساختمان کې د بره کورې رور او لاندې او ټوله مناظره درته ښکاري ښه هر څو دقیقو بعد څه ځې وروره داسې تاویږي راتاویږي بله مناظره راځي همدا ساختمانونه جیګ څه ګورې ورته خوند هم کوي وروره اوس لیټونه پکې ولګېدو دې نه بعد نور ماحول جوړیږي دا وګوره غیر چاپیره یاټونه هم ډېر دي خو ښه قوي یاټونه دي ښایسته او قیمتي ټول فینسي هغه دي دوستانو لږ ناوخت شو دې نه بعد وروره لیټونه په چلنېدو باندې شو ښه اوس مناظره وګوره غیر چاپیره دا خو څه کوم دي لاندې دا ټول رستورانتونه دي روح ماته څه وایي ووایه څه دی یلو څه چاته اسرائیل دلې ګټه ورکړه خپله ډوډۍ نه خوري زه په زور د KFC ته رانبست یم وایي اسرائیل ته د ګټه ورکړه KFC نه تېر وځه خو بل دوکان یې جوړ نو زه وږی دا لږ دي څو ما په سترګو تیاره وي چې زه ډوډۍ ونه خورم والله ما په سترګو تیاره وي چې زه ډوډۍ ونه خورم بس وګوره ستا دی دغه نه دی دې له ګټه ورغله او فلسطین کې به الله دې خیر کې فلسطین ته والله الله دې خیر کې ډېر ظلم کوي خو زه خیر دا مخیرې ځل بیا نه خورم انشاءالله مله خو دې به که دې سره باندې بل ټایم رالو بیا مې خورې دوستان تاسو خو ویډیو کې ګورئ که ما بل ټایم KFC کې ډوډۍ باندې تاسو ولیدم که نه بلاک مه کوئ سوچ خلاصه ډوډۍ خوند لاړو فلسطین ټوله دې وواله نو خوند به اوس به څه خوند وي که ټوله خو دې وواله نه نه مه دوالئ مړه دې واله ټوله نه مه دوالئ نور پکې پاتې شو دا رؤف ما پورې ډېر لګي مقصد ښه دوستانو دا رؤف وایي که نه څه زه به افغانستان ته ځم که نه ملګري خو د ډېر دي افغانان ډېر دومره دي چې خو خپله څښئ پاکستانی که افغانی یاره قوم د افغاني یم که نه پیدا شوی پاکستان کې قوم د افغاني خلاصه خو هوښیار سړی کوم خلک هوښیار وي که نه هغه دا خبره کوي که رښتیا درته ووایم پاکستان هم بس الله نه ته دې نه زیات څه غواړې چې دوه ملکونه یې درکړي دي که نه دوه ملکونه یې درکړي بس دغه خبره غلطه ده چې پښتو سره به جنت ته ځم او باقي هر څه دې خبرې دې ډېر پښتانه دي زه ټول وایي چې پښتو سره جانې که هغه یې واوري د جان دغه شی غلط دی